زه پوهېږم چې ټول افغانان لرو بر افغانان پښتانه خوشحاله سي، ځکه چې په لوی د افغانانو د پښتنو لوی کور افغانستان نن د پاکستان نه د کرکټ 20 اوریزونو اولنی میچ چې په اماراتو په شارجه کې وګټلو، ټول لرو بر افغانانو پښتنو ته مبارک وي او ډېر سخت په زړه ارمانو افغانانو ورونو یقین وکړئ چې موږ ویل چې کله به داسې ورځ راشي چې موږ د پاکستان نه میچ وګټو. الحمدلله هغه ورځ نن راله، دا خوشحالي موږ ته الله تعالی وښودله، میچ هم ترې وګټلو. مغرورتیا به نه کوئ، زموږ پاکستانیانو ته به پیغورونه نه ورکوئ، هېڅ مشکل نشته وروره، میچ ګټل کېږي بېلل کېږي، دا پکې راځي. خو 2019 کې چې کوم ورلډ کپ و دلته په انګلینډ کې د افغانستان د 500 اوریزونو میچ بیلو، یقین وکړه چې هغه میچ کې زما دومره طبیعت خراب و د ډېرو افغانانو چې په هغه ورځ ما سخت زیات جړلي دي. خو شکر دی چې نن د روژې ورځ ده، روژه ماتې مو وڅکو او د روژه ماتې کولو سره الحمدلله افغانستان د پاکستان 20 اوریزونو میچ اولنی وګټلو. الله دې وکړي چې دا سیریز هم وګټي، ډېره ښه لوبه وکړه، پاکستان هم ښه لوبه وکړه. مبارکي خپل اتلانو قهرمانانو ته ورکو او الله دې وکړي چې دې نوره کامیابیانې موږ ته راوړي. زنده باد افغانستان، زنده باد لر او بر یو افغان، او ژوندي دې وي زموږ اتلان چې یو ډېره خوشحالي موږ ته راکړې. نه د اختر نه مخکې اختر دی چې موږ د پاکستان دغه میچ وګټلو. الله دې وکړي چې نور میچونه هم وګټو. په خدای هم سپارم. خدای